اجازه راکړئ له وسایلو استفاده وکم تر څو ووینئ چې څنګه معده په 3 برخو باندې ویشل شوې. لومړۍ برخې ته د معدې فنډس وایي. منځ کې اوږده ساحه بیا د معدې د جسم یا باډي په نوم یادیږي او وروستۍ برخې ته پایلورس ویل کیږي او دلته بیا پایلورس سپینکټر دی. تاسو دلته معده لیدلی شئ. دا پښتورګي دي چې زه پرې لاس وهم او دلته د معدې ساحه ده چې دوام لري. دلته بیا تاسو د مرۍ پای وینئ. دلته د معدې پرې شوې ساحه درښایم چې د معدې له 3 حصو یوه ده. دا په سایز کې اوږده ده ځکه فنډس ده. له دې ځایه مرۍ معدې سره وصل کیږي. که یې دننه ووینئ دې ګونځو ته ګاسټریک روګیس ویل کیږي. دا د معدې پیل دی، بیا منځ او بالاخره د معدې پای لرو. د معدې خواړه په دې شکل ځي ښکته او دلته موږ دروازه لرو. نو کله چې خواړه ښکته ټیله کیږي له هغې ځایه بیرته پورته ټیله کیږي او مخ او شاته خواړه همداسې حرکت کوي. خو کوم خواړه چې کوچني دي بیا تیریږي. کوچنۍ آما یا کوچنیو کلمو ته ځي. راځئ معده له اوبو ډکه کړو چې څه کیږي. تاسو وینئ له مرۍ نه زه اوبه معدې ته ورکوم او دروازه مې ورته په مصنوي شکل بنده کړې. اوس نو معده له اوبو نه لږ لږ ډکیږي. زه غواړم نورې اوبه هم ور اضافه کړم. دلته نو معده کاملا ډکه شوه. لږ نورې اوبه هم ورکوم، داسې نه چې معده رانه وچوي. ورته وګورئ، دا نو اوس کاملا ډکه معده ده.